سلامونه ملګرو. د پیښور مردان او د سوات د مشهوره کامیابه شخصیاتو د ویډیوز نه پس نن ویډیو کې د 400 نه کوم وتلې خلکو کوم مشهور خلک دي چې خپل میدانونو کې نوم ګټلې لري دا غي په اړه باندې خبره کوو. نو 400 په پښتونخوا کې ځان لا یو تاریخي او سیاسي حیثیت لري ځکه چې د پښتنو سیاسي مشران پکې پیدا شوي دي. نو چې د 400 خبره کوو نو به نوم د باچا خان راځي، خو هغه سړی چې د باچا خان نوم مخکې پیدا شوی او په ټول وطن کې ځان له یو نوم پیدا کړو نو هغه تورنزو جی سیبو. د تورنزو جی سیب په اړه باندې موږ ځان له یو ویډیو کړی دا غته په چینل باندې شته، تاسو یې کتئ شئ. د تورنزو جی سیب هغه سړی و چې هغه په یو وخت کې یو لوی عالم یو لوی ولی الله او ورسره یو مجاهد چې د انګریزانو خلاف جهادونه کړي وو، یو فریډم فایټر. نو د تورنزو جی سیب په دې تحریک کې چې هغه کوم تحریک چلول او د انګریزانو خلاف نو باچا خان په دغه تحریک کې د تورنزو جی سیب سره ډیر وخت کار کړو او ورسره پاتې شو. خو بیا باچا خان ځان لا یو داسې حیثیت جوړ کو، یو دومره لوی لیډر جوړ شو چې هغه د سب کانټیننټ په لیول باندې و. باچا خان خو هغه سړی دی چې د 400 ذکر کیږي نه د باچا خان ذکر به خامخا کیږي، بلکې کوم دا وو چې ډیرو زیاتو خلکو به اشنغر او 400 د باچا خان د وجې نه پیژندلي نو دا به غلطه نه وي. باچا خان د پښتنو هغه لیډر دی چې د پیر روح خان او د خوشحال خان او د احمد شاه بابا نه پس یو داسې سړی پیدا شو چې هغه پښتانه یو اتفاق او اتحاد پکې پیدا کړو او د پښتنو د وطن د ازادۍ لپاره او د پښتنو د وړو د ایجوکیټ کولو لپاره کار کړو او تر ډیره حده پورې هغه خپل تحریک کې کامیاب شوی وو. باچا خان باندې شپږ خلک کسانو پی ایچ ډي کړی دا، لا تعداد خلکو په ایم اس کې ریسرچ کړی دی او د هغه په ګریټنس باندې لا تر اوسه پورې کتابونه لیکل شي، مقالې به لیکل شي. د باچا خان نه پس د دغه کورنۍ ډیر خلکو چې هغه نوم پیدا کړل، لکه ډاکټر خان چې باچا خان مشر ورو، عبدالجبار خان خپل نوم د ازادۍ نه مخکې 2 پیری ته د پښتونخوا وزیر اعلی پاتې شو او د ازادۍ نه پس چې کله ون یونټ سیستم انټروډیوس شو 1955 کې د مغربي پاکستان څلور وړ صوبې یو کړی او یو صوبې ته جوړ کړ مغربي پاکستان. نو دغه مغربي پاکستان صوبې به وزیر اعلی د باچا خان دارور ډاکټر خان دا غي نه بس ولی خان چې یو سټیټسمن پالیټیشن لکه صرف یو سیاستوال نو بلکې یو لوی انټلیکچوال او دانشور. نو دغه ولی خان چې په تقریبا د 1960 نه تر 1990 پورې د پاکستان په لیول باندې په اپوزیشن کې یا په ټولو سیاستوالو کې یو د ټولو نه لوړ مقام لري ولی خان، ځکه چې 2 پیری ته د دغه زمانہ کې د پاکستان او د قومي اسمبلی اپوزیشن لیډر هم پاتې شوی دی. نو ولی خان ځان له یو ځانګړی حیثیت دا غي نه پس دا غزوی اسپندیار خان چې ډیر وخت پټای مشر وو او په د اسمبلی غړي پاتې شوی دی. ایمن ولی خان چې نن سبا د پټای صوبایي صدر دی. د دې نه پس چې 400 کما وطني سیاسي کورنۍ نه غره شیرپاو کورنۍ را شیرپاو کورنۍ حیات شیرپاو پیدا کو. حیات شیرپاو یو ینګ پالیټیشن چې بزوانای کې یو نوم پیدا کو. دا هغه سړی دی چې هغه د وجنوي پاکستان پیپلز پارټي په پښتونخوا کې خورا شوی دا او یو ځای نیولې دی. د پاکستان پیپل پارټي د طرفنا د پښتونخوا گورنر هم پاتې شوی او وفاقي وزیر هم پاتې شوی. د هغه د دې نه پس دغه کورنۍ آفتاب شیرپاو چې 2 پیری ته د پښتونخوا وزیر اعلی پاتې شوی چې کله پیپل پارټي کې او چې کله د پیپل پارټي نه خپل ادارې جدا کړې، خپل پارټي جوړه کړه قومي وطن پارټي. نن د قومي وطن پارټي مشر هم دی او د مشرف په دور کې مرکزی وزیر داخله هم پاتې شوی دی. اوس سکندر شیرپاو هم دغه کورنۍ په سیاست کې اکټیو دی. د دې نه پس یو عمران الله خان یو سړی چې د 400 او د بلوچستان گورنر پاتې شو. شاکر الله دورانی یو د سټیټ بینک گورنر هم پاتې شوی دی او د ایم ډي د پی آی هم پاتې شوی دی او چې په کومه زمانہ کې د سټیټ بینک گورنر هم د 1970 زمانہ و. د مذهب د چپټر چې کوم دی کراغي نه مونږه ذکر کوو نو بدی کې شمس الحق افغانی یو مولانا صاحب چې هغه د وفاق المدارس صدر پاتې شو د 1959 نواري تر 1963 پورې. نو وفاق المدارس چې نن وی پاکستان کې د غي تقریبا 25,000 مدرسې دي او د ټول پاکستان یو د ټول غټ بورډ دی کنه. نو چې د دې د صدارت کرسي درسي نه غو یو معمولی خبره نه ده. د سره شیخ حسن جان چې په پیښور صدر کې درویش مسجد کې دی واغې سره مدرسه وا دغه محتمم او ټول ملک په لیول باندې یو ځان لا مقام. شیخ ادریس صاحب نن سبا چې خلک اکثر د بیانونه لډیر بوزي دام د 400 سره تعلق لري. لالا نثار یو سړی چې د جنوبي حکومت کې د ریلوي وزیر پاتې شو، نو مرکزی وفاقي وزیر. احسان علي چې اوس د هزاري یونیورسيټي بي سي او بیا راغی نه پس د عبدالولي خان یونیورسيټي بي سي
د ادب د دنیا نه ذکر کوم نو د غنی خان نوم لومبېره او د غنی خان چې ځان له یو ځانګړی حیثیت لري یو لوی انټلیکچوال د 400 سره تعلق لري اکرام الله ګران چې د پښتو یو نامتو شاعر دی دغه شان اشرف مفتون چې د پښتو یو فلسفر شاعر دته ویل شي احمدین طالب چې موږ په یو ویډیو هم کړی چې سیلانه شاعر او هغه په پښتو ګول دی چې راکم باغ دی د ادب باغ دی بلې کې ځان له یو حیثیت دی دغه شان ډاکټر محمد اعظم چې د پی ټی وی نه باندې پښتو ډرامې نشر کېدي نو ډېرې زیاتې ډرامې ډاکټر محمد اعظم لیکلې وي یو لوی ډراماټیسټ هم یو لوی شاعر هم چې خیال محمد ولا خپل غزلې ویلې وي د دې نه پس ریاض تسنیم ځان له یو نوم لري او اسرار اتل چې د ځوان کل یو نماینده او یو نوموړی معروفه شاعر دی اسماعیل شاهد نو چې د ټي وي د پرسنالټي ذکر کوو نو څوک لکه سوچ وکړي چې یو طرف ته سیاست ذکر کوو نو باچا خان هم سړی کړه ادب ذکر کوو نو غنی خان هم سړی نو که ټي وي ته راځو شو بزنس ته راځو د اسماعیل شاهد هم سړی نو په دې وجه د دینه د 400 هغه اهمیت پته لګي چې زرخیز اسمه کدا داسې خلک پیدا کړي نو اسماعیل شاهد چې کله پښتو د ډرامې د پی ټي وي او کله پښتو کامیډي ذکر راځي د اسماعیل شاهد په ټاپ باندې دی د عمرزو کلی سره تعلق لري میراوس د میراوس ځان له چې کوم د میراوس په سټیج باندې په پښتو کې دومره کامیاب کامیډین خو نه دی راغلی د میراوس نه زیات کنه او بل میراوس چې کوم کامیډي کومیک پوئټري کړی دا کوم د مزایه شاعري کړی دا هغه شان دغه ټول نشته نو میراوس ځان له یو ډیر لوی نوم لري علمزه مجاهد چې د پښتو کامیډي یو بل غټ نوم دی نو اوس دې ځای کې موږ دا ک علمزه مجاهد میراوس او اسماعیل شاهد نو چې دا دریو ته موږ وګورو مطلب دا دی چې د پښتو کامیډي چې کومه دا د پاغي کې د 400 د نیمه سیوا رول دی لیډینګ رول دی نو علمزه مجاهد مو دی زرخیز مکه سره تعلق لرو ورسره گلزار عالم چې د پښتو په موسیقۍ کې راغی ځان له یو لوی نوم دی او یو لوی ایجوکیټډ سنگر او یو لوی داسې سنگر چې ډیره معیاري شاعري ویلې وا او انقلابي ګلوکار او د شاعري چې کومه وا ناغي پښتنو لکه ډیر وخت چې کوم نه پښتنو کې د اواز او د موسیقي ډیره خوښه شوی و روف خالد اگر چې دلته کې پی ټی خبر سټیشن کې کار نو کړي خود د الته کار کړو او دا یو ځان له لوی خبره ده چې دا هغه سړی دی چې په سی اس اس کې کامیاب شو نو بیوروکریټ او یو لوی افیسر مو او هغه سره ادیب مو نو ډراماټیسټ او ډرامي هم لیکلي او د پښتو د اردو مشهور ډرامې چې د مدیره کوي دا انګار وادي یا لاګ نو د پی ټی وی نه چې نشر شوی وندا د لیکلي وي د رائټر او یا لاګ یو دا ډرامه چې دی کې پاغي کې کوم دی نه از رائټر مو از ډایرکټر مو از پروډوسر مو او از اکټر به کوم کار کړو هغه لیډینګ رول به کې دوه هیرو هغه نو چې کله ډرامه ختمه شو نه باغی کې باخره کې راغل چې ریټن ډایرکټډ اند پروډوس بای روف خالد نو دغه روف خالد چې د روډ په حادثه کې بیا وفات شو 400 سره تعلق لرو نو د دې ټولو نه مونږ ته 400 د اهمیت پته لګي بل ویډیو کې بل موضوع سره د الله په امان